زه ډېره غریبه حجزه یم او ملنګ او فقیره یم. زما 20 کاله وشو دې ځای کې زه ناست یم. زه دا ټوپۍ خرڅوم په چکدره کې په دې درګۍ کې او هېڅ اسره مې نشته بغیر د هغه لوی خدای نه. خاوند مې بیماره دی. بسم الله الرحمن الرحیم. د ملکند ټي وي قدرمنو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده څورځ مخکې مونږه یو درګۍ په بازار په میله کې یو ویډیو کړی و چې یو ترور و هغه چې د ټوپۍ خرڅولې نو هغه ویډیو چې ونه هغه الخدمت فاونډیشن چې د ضلع ملکند صدر سهیل خان چې هغه ولیدله او په هغه باندې هغه چې د کاروایی وکړه او هغه چې نن راغلی خار بړخلی ته او هغه ترور خواله هغه له د میاشتې 2 راشن راوړو په هغه باندې قرض چې د داغې د پاره چې د دغه دکاندار قرض شې نو هغه ټول ورکو او باقي ان شاء الله د مزید دغه د پاره چې نو ان شاء الله د دوی د بابا چې کم دی د بیمار دی نو د دې د پاره چې نو هم دوی وی چې موږ ان شاء الله برپور خپل کوشش کوو نو موږ په دې راځو د تربي سره خبرې کوو چې دوی د دې په اړه کې څه خدای د سره ډیر خو کې الله پاک هم روغ لره الله هم ژوند لره خدای ما آباد وسه چې زما د غریب سره تاسو دومره همدردي وکړه خدای تاسو له دې اجر درکړي او بس دغه غریبوالی دی نو دغه مزدوري د غریبي د کویه او نو څه استیم نشته دی بغیر د هغه لوی خدای نه او خدای به شي په تاسو به شي چې ما د یو کور دغه وکړي چې زه د دې پردو کنډرو نه خلاصه شم چې د یو ځای بل ځای نه ځم کله یو ځای له ځو کله بل ځای له ځه پر دې کورونه دي او دغه شانتي کې زه ډېره زیاته تنګ یم او مجبور یم ساستی مې نشته دی بغیر د خدای نه. الخدمت والا شکریا دا کوم چې ما له د 2 میاشتو خرچ هم راکړله زما د دکاندار قرضم ختمه کړله ستاسو ډېره مینه ډېره شکریا دا کوم خدای د دوی سره ډېر ښه وکړي چې زما دومره قدر او عزت وکړو او زما حیا وساتله او مالې دا خدمت وکړه مالې راشن هم راوړو پیسې مې هم قرار کې ورکړلې. په دې علاقه کې خو ایم پی ای هم شته ایم ان ای هم شته او نور هم د سرغنه خلک شته تاسو لپاره څه وکړل کنه دا هیڅ هم را نه کړي هیڅ هم را نه کړي یو قسم را لې سم نه کړي نه را لې پی کړي دا نه را لې بل دغه کړي هیڅ هم را نه کړي. قدرمنو کتونکو تاسو سهیل خان چې تاسو به دا پیژنئ چې دا د کیپټن عرفان شهید پبلک سکول پرنسپل هم دی او د الخدمت فاونډیشن چې نو منتخب شوی صدر دی نو دوی دا د اولنۍ هفته تقریبا چې په اولنۍ هفته کې دوی دومره لکه د قوم خدمت او د خپل علاقې دومره خدمت چې په لګ ورځو کې چې دوی دا چې دا ریپورت څنګه ولیدو دغه ډایرکټ ما د ټلیفون کو چې د دوی کور والا سره چې زه هیلپ کول غواړم نو راځي دوی سره خبرې اترې کو چې دوی په دې اخله سوي. السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ټولو نوونه خبره خدا را شکل په ملکند ټي باندې د دې ترور انټرویو مونږ وکړه نو زموږ د زړه یو درد مو کو یو څه کې وکړه او فورن ما د ملکند ټي ور سره رابطه وکړه چې د ترور بي شکم اډرس ته هغه ته مونږ راکړه مونږ دوی کور تتل غواړو په جواب کې دا ترور بي سره رابطه وشو چې په ما باندې د دکان قرضه هم ده او زما د کور حالات ډیر ګډ وډ دي او خاون مې دی هغه هم بیمار دی بچو هم پرې خو دی ماغه انټرویو به تاسو ټول د ملکند ټي په شیشه باندې کتلې وي نن مونږ د الخدمت فاونډیشن د ضلع ملکند د طرف نه د دې چې د دکان سونه قرضه وا دکاندار لورلو هغه مو ته هم ادا کړه او د تقریبا د 1.5-2 میاشتو راشن هم مونږ دلته پروواید کو چې ان شاء الله او دا د دې د اراده هم لرو
د ترور یو ډیمانډ وکړو چې انشاءالله د کوټې یا د سزې نو موږ به خپل برپور کوشش کوو چې انشاءالله د دوی څه ضرورت هغه موږ پوره کړو. د دې نه مخکې هم الخدمت فاونډیشن کم زموږ ډیزاسټر منیجمنټ سیل چیرمین د شرافت بای او دلته د ښار شال د نور محمد د هغو هم مخکې دلته راغلي دي د امداد په صورت کې. خو نن یو ځل بیا الخدمت فاونډیشن دلته رالل او د دې ترور بیبي په اواز باندې او دوی چې کوم فریاد او په هغوی باندې لبیک وي او دوی ته د پیکج په صورت سره چې هغې کې اوړه هم دي، غوړي هم دي، وریجې هم دي، دال هم دي، سرب هم دي، صابونونه هم دي، د ماچسه پورې مالګه وغیره ټول موږ ته د کور څونه ضرورت دی هغوی موږ دلته دوی ته پرووایډ کړه. او الخدمت فاونډیشن هم دغه شانتې خلکو د یتیمانانو، د کونډو، د بیوسو خلکو د امداد د پاره یو ارګنایزیشن جوړ شوی دی. دی وخت کې الخدمت فاونډیشن ملکند په هر یو ګوټ کې رضاکار موجود دي او د دې خلکو د امداد د پاره او د دې خلکو د تعاون د پاره هغوی رضاکار ځان رسي. مونږ د دې علاقې د عوامو نه او د ایم ان اے نه ایم پی اے نه هم دا اپیل کوو چې د دې خلکو لاس او خپې جوړ کړی شي او انشاءالله الخدمت فاونډیشن به همیشه لپاره کړي هم دی بیا به هم کوي. د دې غریبانانو سره به انشاءالله ودرېږي. دی وخت کې 211 یتیمانان الخدمت فاونډیشن په ضلع ملکند کې سپانسر کوي. هغه یتیمانان د چې د هغوی والد صاحب وفات شوی وي او د هغوی اسره څوک نه وي، هغوی الخدمت فاونډیشن په سر لاس دلی دی او دې وخت کې هغوی سپورټ کوي، منتلی پیسې هم ورکوي، هغوی د اختر کې، روژه کې، هغوی د کور د هر څه ذمهواري هغوی اخیستې د سبقه پورې.